سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او سکاټ میلر اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو سره پر یو لړ موضوعاتو خبرې کړې دي. د افغانستان ملي تلویزیون له خپل ادرسه د جعلي انځور په خپرېدا بخښنه غوښتې. بغلان کې 14 تنه دولتي عسکر طالبانو ته تسلیم شوي. د مصالحې شورا وروستیو بحثونو ته په اشارې ویلي افغانانو ته د خبرو ځای نه، نتیجه مهمه ده. ولسمشر غني او د امریکا د استازو مجلس مشرې پر افغان سوله خبرې کړې دي. غور کې د چسپکي ماین چاودنې له کبله د ولایتي شورا مرستیال وژل شوی دی. کابل ښار کې د یوې چاودنې له کبله د والي مرستیال او سکرتر یې وژل شوي دي. الکټرال کالج رسماً جو بایډن د امریکا منتخب ولسمشر اعلان کړ. د اس 400 دفاعي سیستم رانیولو له امله پر ترکیې د امریکا بندیزونه لګېدلي. نګورنو قرهباغ سیمه کې ارمنستاني او آذربایجاني ځواکونو یو پر بل بریدونه کړي دي. ترکیه وایي د مدیترانې پر لور هر غځېدونکی لاس به غوڅ کړي. د خبرونو پای.